ملال یم ستا غوندې خوشان یم زما دی غلوی دا دلبر مبارک زلمه ینم در سره سیان یم ستا دی وی سلسله اختر مبارک ستا سره هر قسم سنگار مزه کړي زلمه ینم دی دا فیشن مرازده دا هر جانان تر غړي وسه ګرانه دا دیوی سلو دا دیدان رازدا زدی دا هجر تو رشبو کی نسوان پتا دا ویسن سپین سحر مبارک ظلم ینند سراسیان یم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د قیامت علامات. درنو اوریدونکو، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله موږ ته د قیامت علامې بیانوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې سره بادونه او زلزلې به راشي، صورتونه به مسخه شي او له آسمان څخه به د کاڼو او د تیږو باران وشي. د ترمذي حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې د غنیمت مال خپل شخصي مال وګڼل شي، همدارنګه امانت غنیمت وګڼل شي، زکات تاوان وګڼل شي، دینی تعلیم د دنیا د لاسته راوړلو لپاره حاصل کړی شي، انسان د خپلو میرمنو اطاعت پیل کړي او مور ته آزار ورکړي، ملګري مخکې کړي او پلار شاته کړي، په جماعتونو کې د دنیا د خبرو شور او آوازونه پورته شي، د قبیلې یا د کورنۍ مشران بېدینه کسان شي، بې اصله خلک د قوم ذمهوار جوړ شي. د انسان درناوی او عزت په دې خاطر کیږي چې د هغه د شر نه ویریږي. سندرغاړې ښځې پیدا شي او د سندرو اسباب ډیر شي، د شرابو څکل شروع شي او وروسته راتلونکي خلک د امت په نیکو خلکو باندې لعنت ووایي. نو په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د سرو بادونو او زلزلو د راتلو انتظار وکړئ. په ځمکه کې د ننوتلو، د صورتونو د مسخه کیدلو او د آسمان څخه د کاڼو د راوریدلو په انتظار اوسیږئ او د دغو عذابو سره سره د هغو عذابونو انتظار هم وکړئ کم چې پرله پسې داسې راښکاره کیږي لکه څنګه چې د امیل تار وشلیږي او دانې ترې پرله پسې ځمکې ته غورځیږي. همدارنګه درنو اوریدونکو، په همدې ترتیب له حضرت علی کرم الله وجهه څخه هم روایت شوی او په هغې کې دا هم یادونه شوې چې نارینه به ریښمین لباسونه واغوندي او د ریښمینو لباسونو په اغوستلو به لاس پورې کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث کې چې د کومو خبرو یادونه شوې ټولې نن سبا موجودې دي او د دې ځینې علامې یعنې زلزلې او نور آفتونه هم ځای پر ځای ښکاره شوي دي. که چیرې د دې امت په کارنامو باندې یو سرسري نظر واچولی شي او بیا په هغو عذابونو باندې هم غور وکړی شي کوم چې د زلزلو او نورو په بڼه مخې ته راځي، نو د دغه حقیقت په اړه به مو پوره یقین وشي. کم آفتونه او کم مصیبتونه چې موږ نن ورځ په سترګو باندې ګورو
هغه زموږ د کړنو پایله او زموږ د بدو کاریو بدله ده. زه غواړم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث تاسو ته ډیر په تفصیل سره بیان کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د علامونه یوه علامه دا ده اذا اتخذ الفی دولا، کله چې د غنیمت د مال په اړه داسې فکر وکړی شي چې دا زما ذاتی دولت دی، دا غنیمت نه دی. د دې حدیث په شرحه کې صاحب اللمعات لیکلی دي والمراد في الحديث أن الأغنياء وأصحاب المناصب يتداولون أموال الفي ويمنعونها من مستحقيها ويستأثرون بحقوق الفقراء. لدې فقرې څخه مطلب دا دی چې مالداره او دنده لرونکي خلک به د غنیمت مال چې د عامو مسلمانانو او فقراو حق دی په خپل منځ کې سره وویشي او مستحقینو ته د مال ورکولو پر ځای به د فقراو مال په خپلو منځونو کې سره تقسیم کړي. د صاحب اللمعات وروستۍ جمله چې هغه فرمایي ویستأثرون بحقوق الفقراء، مطلب دا دی چې مالداره خلک به د فقراو حق ته په خپله پلتۍ ووهي. په دې کې دې لور ته اشاره کوي چې په حدیث شریف کې د غنیمت مال د بیلګې په توګه راوړل شوی او هدف ترې یوازې دا دی چې د وخت شتمن خلک به د بېوزلو حق په خپله هضم کړي، لکه څنګه چې نن سبا موږ او تاسو د اوقافو په اړه ګورو چې د جوماتونو متولیان، د مدارسو محتمم او د نورو اوقافو منتظم چې هغه یې واقعي توګه باندې مستحقین دي هغه بې برخې پاتې کیږي او پر ځای یې په نوملړ کې غلط خلک لیکل کیږي او روپۍ یې په خپله اخلي. دا یوازې په اوقافو کې نه بلکې د دې نظام په هره اداره کې دا کار په سترګو باندې لیدل کیږي او خلک ولیدله چې داسې فاسد نظام دی. بیت المال خو چیرته هم د هغو مستحقینو ته نه دی ورکړی شوی، نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اتخذ الفی دولا. بله لا دا چې نن سبا خو یو بل رواج هم راوتلی چې د خپل ذاتی شخصي او دنیوي هدف او غرض لپاره مدرسې جوړیږي او کله چې د قرآن او حدیثو د خدمت په نوم چندې ټولې کړي نو په هغې بیا خپله مستی کوي. دا کومه جوړه شوې افسانه نه ده بلکې یو داسې ښکاره او روښانه حقیقت دی چې کیدی شي په اړه یو نیم کس نه وي خبر خو پاتې ټول خلک پرې خبر دي. اکثره مدارس داسې دي چې د هغو محتممین د الله نه ویریږي، د الله د دین پابندي کومه پیسې چې خلک ورکوي هغه په مدرسې باندې لګوي، د دین په خدمت کې لګوي. لکن اکثر داسې دي چې مدرسې یې جوړې کړي خو د خپل ذاتی شخصي او دنیوي هدف او غرض لپاره چې پیسې څنګه لاسته راوړي. نو ځکه رسول الله فرمایي اذا اتخذ الفی دولا. همدارنګه رسول الله فرمایي والامانة مغنما. د قیامت بل علامه دا ده چې امانت به د غنیمت ګڼلو له امله خیانت کړی شي. مطلب دا شو چې کله یو کس سره د امانت مال کیښودلی شي نو هغه به په خیانت کولو کې هیڅ پروا نه کوي. د هغه امانت نه به داسې لګښت کوي چې ته به وایې دا د خپل مال دی بلکې د جهاد په میدان کې ورته د غنیمت په توګه لاسته ورغلی دی. دا خیانتونه نن ورځ په امانتونو کې موږ او تاسو هم په خپله سترګو باندې وینو. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت بل علامه دا ده چې والزکات مغرما، زکات به تاوان ګڼل کیږي. مطلب دا شو چې زکات ورکول به خلکو ته ډیر سخت پریوزي او د ورکولو په صورت کې به داسې فکر کوي لکه د کوم شي تاوان یا جریمه چې ورکوي، یا هم داسې ګمان به کوي چې پرته له اړتیا څخه مال لګوي. زموږ پر وخت کې د زکات همدغه حال دی او داسې شتمن خلک ډیر کم دي چې زکات ورکوي او په سلو کې کوم یو ورکوي نو هغه هم په خوښي سره نه ورکوي. داسې خلک پکې کم دي چې هغوی د الله رب العزت د رضا او د الله رب العزت د خوښي لپاره زکات ورکړي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والزکات مغرما.
په نورو احادیثو کې د زکات نه ورکولو بدې پایلې هم یادې شوي دي. لکه د ابن ماجه په یو روایت کې راغلي چې کم خلک له خپل مال څخه زکات ورکول بند کړي په هغو باندې به الله رب العزت د آسمان نه باران بند کړي تر دې که څاروي په ځمکه کې نه وای نو الله رب العزت به د سره باران نه وای کړی. یعنی د زکات نه ورکولو په وخت کې چې کله لږ او ډیر باران کیږي هغه د انسانانو لپاره نه بلکې الله رب العزت د څارویو لپاره کوي چې د دوی له امله ترې انسانان هم ګټه پورته کوي. دا خو ډیره د شرم خبره ده چې انسان د دې وړ او قابل نه وي چې الله پرې د رحم باران وکړي بلکې د حیواناتو له امله دا هم له اوبو څخه برخمن شي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی د قیامت بله علامه دا ده چې وتعلم لغیر الدین دیني زده کړې به د دین څخه پرته د دنیا د لاسته راوړلو لپاره ترلاسه شي. د نن سبا د اکثرو علماو کرامو همدغه حال دی، د ټولو نه بلکې د اکثرو. دوی د دې لپاره دین نه زده کوي چې د الله رب العزت دین پرمختګ وکړي بلکې علم د دې لپاره ترلاسه کوي چې دنیاوي دبدبه، حشمات، دولت، ثروت، ملازمت او اقتدار ترلاسه کړي. څنګه وکیل شم؟ که یو څو روپۍ په لاس ورشي نو ښه ښایسته ښکلی وعظ به وکړي، قرآن به هم ولولي، مشق او تجوید به هم وکړي، امامت به هم وکړي بلکې خپله ټوله ذمهواري به وپیژني او د دې سره سره به 5 وخته په جاینماز باندې هم تر سترګو کیږي. خو که چا ورته روپۍ ورنه کړي نو بیا د 1 ساعت لپاره نه د قرآن درس ته تیار دی او نه د حدیثو درس ته تیار دی بلکې امامت پرېښودلو ته هم تیار دی او چې امامت ترې لاړه نو بیا یې په لمانځه باندې هم نه ګوري. د هغه وړاندوینې دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته 1400 کاله مخکې کړي دي خو نن ورځې موږ په خپلو سترګو باندې وینو. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت علامه بله دا ده چې واطاع الرجل امرأته عق امه انسان به د ښځې تابع شي او مور به ځوروي. له دې څخه مطلب دا دی چې انسان به د ښځې هره روا او ناروا غوښتنه پوره کوي خو د دې پر ځای چې مور ته راحت ورکړي مور به ځوروي، د مور راحت او آرام په اړه به هیڅ فکر نه کوي. د مور د خبرې نه منل او د هغې سره جنګ کول، هغې ته بد رد ویل نن موږ او تاسو په خپلو سترګو باندې وینو چې حتی د خپلې ښځې د درنښت لپاره مور ته سوټۍ راواړوي او مور د کوره هم وباسي. د قیامت علامې دي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وادنا صدیقه و اقصى اباه د قیامت بل علامه دا ده چې انسان به خپل ملګری نږدې کړي او پلار به لرې کړي. څه مطلب؟ یعنی د انسان په وړاندې به د دوست مرتبه لوړه شي، دوست به غوره ګڼي او پلار ته به پاملرنه هم نه کوي، خبره نه مني، راحت به نه ورکوي، د پلار درجه به نه پیژني. لنډه دا چې د پلار په هره خبره به د ملګري خبرې ته ترجیح ورکوي. او د حضرت علی کرم الله وجهه نه په یو روایت کې راغلی دي چې وبر صدیقه وجف اباه د ملګري سره به ښه سلوک کوي او په پلار به ظلم کوي. داسې ظلم لکه څنګه چې نن سبا موږ او تاسې په خپلو سترګو ګورو. په سلګونو داسې پیښې شته چې دا خبره ترې راڅرګندیږي چې نن سبا انسانان د مور او پلار له خدمت کولو څخه غافله دي. د مور او پلار خدمت ته شا کړې ده، مور و پلار ځوروي، مور و پلار کړوي، په داسې حال کې چې په ډیرو احادیثو کې د رزق د پراخوالي او د عمر د اوږدوالي لپاره د خپلوانو سره د ښه سلوک کولو امر شوی دی. د بیهقي په یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العزت چې کومه ګناه وغواړي هغه بخي مګر د مور و پلار د ځورولو او هغوی ته د تکلیف ورکولو سزا له مرګه وړاندې په همدې دنیا کې ورکوي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل مور او پلار قدر او مرتبه وپیژنو تر څو چې الله رب العزت زموږ دنیا او آخرت ښایسته کړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی وظهرت الاصوات فی المساجد د قیامت د علامو څخه بل علامه دا ده چې په جوماتونو کې به شور جوړ شي.
یعنی د خلکو له زړونو څخه به د جوماتونو آداب لرې شي. خلک به په جوماتونو کې شور او غالمغال کوي، بې ځایه خبرې کوي او همدارنګه به یو بل ته پرته له ضرورته په لوړ غږ آوازونه کوي. په عمومي توګه که وګورو نن سبا په جوماتونو کې د مسلمانانو همدغه حال دی. دنیوي خبرې، دنیوي مجلس، نسوار او سګرټ په جوماتونو کې کیږي. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او الله رب العزت دې د دې آخر زمان د فتنو نه موږ او تاسې په خپل حفظ و امان کې وساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. ملال یم ستا غوندې خوشحاله یم، زما د غم وي د دلبر مبارک، زلمیه نن د سره سیاله یم، ستا د وي سلسله اختر مبارک. ستا سره هر قسم سنګار مزه کړي، زلمیه نن د دا فیشن ورځ ده، د هر جانان تر غړې وسه ګرانه، دا د وصل او د دیدان ورځ ده. زه د دا هجر تورو شپو کې نسوم، په تا د وصل سپین سهار مبارک، زلمیه نن د سره سیانه یم. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی وساد القبیلة فاسقهم وکان زعیم القوم ارذلهم. د قیامت د علامونه بل علامه دا ده چې بېدینه انسان به د قوم مشر او کمسله خلک به د قبیلې ذمهواران جوړ شي. بلکل سمه خبره ده. نن سبا د قوم مشري او پالنه اصیلو، دیندارو او متقیانو ته نه ورکول کیږي، بلکه پر ځای بېدینه او چټي خلک د قوم مشران او مخور ګڼل کیږي. کله چې یو ګوند یا یوه ډله یا یوه اتحادیه جوړیږي نو تر ټولو وړاندې د هغې مقاصد او اغراض دیني وي او نوم هم مذهبي او دیني ورکوي، مګر مشر او رهبر ورته داسې کس ټاکل کیږي چې په هغې کې دینداري، پرهیزګاري، له الله څخه ویره، رحم، زهد، دیانت، امانت ساتل او داسې نور صفات په دوربین کې هم نه تر سترګو کیږي. دا ټول حالات دي چې په سترګو وینو. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی و اکرم الرجل مخافة شره. د قیامت بل علامه دا ده چې د انسان عزت به په دې خاطر کیږي چې شر جوړ نه کړي. یعنی قدر او احترام به یې له زړه څخه نه کوي، بلکې د انسان قدر او عزت به په دې خاطر کیږي که چیرې د فلانکي انسان عزت ونه شي نو شر او فساد به جوړ کړي. د خپلو روپو او دولت په زور او غرور به نامعلومه څه وخت او څه ډول فساد خپور او جوړ کړي. نن سبا همدغه حساب روان دی. که څوک مخامخ د چا عزت او درناوی کوي نو د هغه له تګ وروسته ورپسې بدې ردې وایي، سره د دې چې واک د شر اچوونکو او شر خوښوونکو په لاس کې دی، مال او دولت له همدوی سره دی، مخور همدوی دي او سره له دې چې عوام د دوی له دغو ټولو کارونو څخه خبر دي او ښه پوه دي چې دغه خلک شر اچوونکي او مفسدین دي، مګر بیا هم د دوی په وړاندې د حق ویلو همت نشي کولی. نو دلته د اکرم الرجل مخافة الشر رسول الله چې وړاندوینه کړې هغه په حقیقت بدله شوه. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی وظهرت القینات والمغازف. د قیامت د علامو څخه بل علامه دا ده چې سندرغاړې ښځې او د سندرو اسباب به رواج او ډیر شي. لکه څنګه چې نن سبا موږ او تاسې ګورو په کم ځای کې چې چاته لږې روپۍ په لاس ورشي او یا هم کومه معقوله دنده په لاس ورشي نو سم دواره تر ټولو وړاندې د لهو لعاب او سندرو اسباب اخیستل اړین بولي. دوی وایي چې باجه، ارمونیا، کاسیو، تلویزیون، سیدي، همدارنګه ویډیو، ډیش، کیبل، کیمرادار موبایلونه چې ویډیویي سندرې او فلمونه پکې ښکاره کیږي او دوی یې ګوري او دې ته ورته د عیاشي او فحاشي نور اسبابو شتون په کور کې اړین دی. د
دغه ټول اسباب څه په خپله غږوي او څه اوري، په همدې ترتیب یې له اورېدلو او غږولو خوند اخلي. ګنده توکي، سندرې او خندونکې خپرونې او ډرامې پکې ګوري او خوند ترې اخلي. په ودونو او کوژدونو کې چې د ټنګ ټکور اسباب نه وي او د غږولو انتظام یې نه وي شوی، نو دغه واده او کوژده په ټولنه کې تر ټولو خرابه کوژدنه او واده دی، ځکه چې ساز او سندرې پکې نشته، باجې او تپلې پکې نشته، چرس او شراب څکل پکې نشته. دوی په دې مستي او عیاشي کې دومره غرق وي چې د لمونځ کولو لپاره هم وخت په لاس نه ورځي. د کومو ښاغلو او بزرګانو ژوند چې د غیر شرعي کارونو د لمنځه وړلو لپاره وقف و، د هغوی له قبرونو نه د ګډا او سندرو محفلونه او مرکزونه جوړ شوي، د چرسو بازار پکې شروع دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سندرې په زړه کې نفاق پیدا کوي لکه څنګه چې اوبه او فصل ته وده ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي الله رب العزت زه ټولو نړیوالو ته هادي او رحمت رالیږلی یم او ما ته دا امر کړی چې زه د سندرو اسباب، بوت او صلیب، څه شی چې عیسویان ورته سجده کوي او د جهالت د وخت نور شیان او رواجونه له منځه یوسم او ختم یې کړم. نن سبا خو سندرې او ګډا د ژوند یوه برخه او رکن جوړ شوی دی او د واده کولو لپاره هم معیار بدل شوی دی. د هلک او د نجلۍ کورنۍ دواړه اړخه دې ته نه ګوري چې دا سړی یا دا ښځه د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو پابند دی که نه دی، پرهیزګار دی که نه دی، د الله نه ویرېدونکی دی که نه دی، بلکې نارینه یوه ښکلې نازولې سندرغاړې او یا هم هغه ښځه چې ګډا کوي د ځان لپاره ګوري او همدغه خوښوي، او جلۍ د ځان لپاره یو فلمي ستوری او هم سندرغاړی ګوري چې دنیا او آخرت یې تباه کړي. د مال او دولت لپاره هر څه ته شا کړي او یوه خانداني نجلۍ د سټیج په سر باندې په ګډا او سندرو پیل وکړي. یوه فلمي لوبغاړې او یا هم سندرغاړې د خپل حسن په جنون کې هغه څه وکړي چې کول یې هیڅ مناسب نه وي. کله چې په اخبار، رادیو، مجله او تلویزیون کې د دې عکسونه یا سندرې راشي، د دې د حسن او ګډا ستاینه وشي، نو د دې بېحیایي نوره هم زیاته شي او د وړاندې تللو لپاره په ځان نورې نخرې هم وکړي. په ډیر افسوس سره وایو چې د وخت د ضرورت ګڼلو له امله خو په ځینو مکتبونو کې هم د ګډا درس ورکول کیږي او دې ته ورته په ښارونو کې د ګډا او سندرو لپاره کورسونه او مرکزونه جوړ شوي دي. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. راډیو کور ته د ښو خبرو او اخلاقو رسولو یوه ښه او ځانګړې وسیله ده. زموږ او ستاسو په چم او ګاونډ کې له یوې نیمې راډیو یا تلویزیون څخه کله ښه تقریرونه او ښه مسئلې خپریږي، خو نور چې د هرې راډیو فریکونسي راواړوي نو په هغې کې له سندرو پرته نور څه نه وي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وظهرت القینات والمغازف جمله استعمال کړي، د دې جملې هغه تفصیلي نقشه صحابه و کرامو نه ده لیدلې کومه چې نن موږ او تاسې ګورو. زار او قربان شم د هغه ستر هادي او لارښود څخه چې 1400 کاله وړاندې د انسانانو د موجوده خرابیو په اړه وړاندوینې کړې وي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وشربت الخمور، د قیامت بل علامه دا ده چې شراب به ډیر څکل کیږي. د دې تشریح ته اړتیا نشته، ټول په دې باندې پوه دي چې شراب پټ او ښکاره څکل کیږي، تر دې چې په اسلامي ملکونو کې هم په همغه اندازه او ترتیب څکل کیږي لکه څومره چې په غیر اسلامي ملکونو کې څکل کیږي. بلکې اسلامي ملکونو نن سبا د شراب څکلو په برخه کې په غیر اسلامي ملکونو باندې خبره ور اړولې ده، د هغو نه ترقي کړې. او په آخر د حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولعن آخر هذه الامة اولها، د قیامت بل علامه دا ده چې وروسته راتلونکي خلک به د امت په وروستنیو نیکو خلکو باندې لعنت وایي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وړاندوینه هم په حقیقت بدله شوې ده او د امت د نورو نیکو هستیو سره ترې صحابه کرام هم بچ نه دي پاتې چې نن ورځې د ځینې مفسدینو، ملحدینو او د کفارو د خولې نه اورئ چې ابابکر صدیق او عمر رضی الله تعالی عنه پسې هم بد وایي.
الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. زموږ هڅې دې الله رب العزت د خپل رضا دپاره وګرځوي او د دې فتنو نه دې موږ او تاسو په خپل حفظ و امان کې وساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. زما دی غم وی دا دلبر مبارک، زلمه نن در سره سیاله یم، ستا دی وی سلسله اختر مبارک. ستا سره هر قسم سنگار مزه کړي، زلمه نن دی دا فیشن ورځ ده، د هر جانان تر غړي وسه ګرانه، دا دیوی سلو دا دیدان ورځ ده. زه دې دا هجر تور شپو کې نسوم، پتا د وصل سپین سهار مبارک، زلمه نن در سره سیانه یم، ستا دې وصل سله اختر مبارک. ملل یم ستا غوندې خوشانه یم، زما دی غم وی دا دلبر مبارک، زلمه نن در سره سیانه یم، ستا دی وی سلسله اختر مبارک. زلمه ماته لږ پیغور غوندې دی، چې دومره زر شیرانه هیر ملګري، نن مې یو هم نظر ته نه رادرومي، هاغه را ګران زړه ته راتېر ملګري. زه دې لږ وجاړم سلګۍ دې وکړم، تا ته خندا خندا منظر مبارک، زلمه نن در سره سیانه یم، ستا دې وي سلسله اختر مبارک. زلمه ستا نه هېڅ ګیله نه راځي، خپلو پردو ته په خندا وردرومه، خو مه تنها پرېږده تنها خوښ یمه، ته مه خپلو ته په خندا وردرومه. زه د مجنون غوندې میرو ته ورځم، ته تا د کلي هر ګودر مبارک، زلمه نن در سره سیانه یم، ستا دې وي سلسله اختر مبارک. ملل یم ستا غوندې خوشانه یم، زما دی غم وي دا دلبر مبارک، زلمه نن در سره سیانه یم، ستا دې وي سلسله اختر مبارک. لاسونه سره کړه په ناکریزو باندې، سپینو جامو ته دې سلام دې زما، دې ستا خوښي دې ځان خوښي ګڼمه، ټولو نسو ته دې سلام کومه. زه یبلیغ پې یو سرګګار ښیم، برګه لونګۍ د ستا په سر مبارک، زلمه نن در سره سیانه یم، ستا دې وي سلسله اختر مبارک. ملل یم ستا غوندې خوشانه یم، زما دی غم وي دا دلبر مبارک،